راخلاص مکړی د تور شپو لغېږ د قدردانه شایسته افغانستانه شایسته افغانستانه پورا بدر ته نور کندهار ښاروالۍ د خپلو پراخو انکشافي کارونو په لړۍ کې یو ځل بیا د ښار په مختلفو ناحیو کې د کوڅو د کانکریټ کولو، چریو او سلبونو د جوړولو پروژه افتتاح کړه. لغېږ د قدردانه شایسته افغانستانه شایسته افغانستانه پورا بدر ته یاده پروژه د کندهار ښار په 15مه ناحیه د حاجي عرب په سیمه کې د کندهار ښاروال حسن حاجي صاحب لخوا د پټي په پرې کولو سره راپیل شوه او د یادونې وړ ده چې پر نوموړې پروژه باندې 10.4 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د کندهار ښاروالۍ د انکشافي بودیجې څخه ورکول کیږي. هر خوا بدی زغورن کړو په شایسته ګلونو را خپل مکړې پردون ګرانه تش په میړانه شایسته افغانستانه. پروژه چې مې افتتاح کړه 10 میلیونه 16 لکه افغانۍ لګښت دی چې په دې کې به کوڅې کانکریټیږي، چرۍ به جوړیږي او سلبونه به جوړیږي چې د ښار خلک د دې مشکلات څخه خلاص او په 120 کاري ورځو کې به دا کار سرته ورسیږي چې تخمینا 6000 خلک په کار اخته کیږي. په مختلفو ناحیو کې د ښار دی ښاروالۍ جریان لري په دا 4-5 ورځو کې به نورې پروژې مې افتتاح کړه. د یادونې وړ ده چې په نوموړې پروژه کې تقریبا 6000 کسانو ته په فني او غیر فني ډول د کار کولو زمینه برابره شوې ده او ټولې چارې به یې د 120 کاري ورځو په موده کې بشپړې شي. نو ځکه په غیرات کې منل ټول جهان. د یادونې وړ ده چې دغه پروژې په عملي کولو سره د سیمې خلکو زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالۍ د دغه مهم ګام څخه یې هرکلی وکړ. موږ د ښاروال صاحب ته ډېر خوشحالي کور یې ودانیو جان مننه چې زموږ کار یې مخته بوتی. اوس فعلا د جارب اوسېدونکی په دې منطقه کې اوسېږم. دې پروژې خو موږ ډېر خوشحاله یو. پخوا دا کوڅې داسې چټلې وې، نه موټرسایکل پکې تللی شوی، نه یو موټر پکې تللی شوی، بیا به کوڅې چټلې وې مثال نه. نو اوس موږ ډېر خوشحاله یو. خدای دې ښاروال صاحب ته وزونه ورکړي، الله دې دنیا او آخرت ورسم کړي، الله دې ټول مسلمانانو ته وزونه ورکړي. اسمه په ستنګي د دغسې آلات دي چې موږ ته یو شی را جوړ شي، موږ په دغه کوشش کوو چې موږ یو کار سم شي او د هر ولس لپاره د هر مسلمان لپاره باید چې دا کار وشي. نو موږ غواړو چې څوک یو دی وایي دا ځای خراب دی چې سم شي څنګه خوند کوي، نو څنګه چې په بدن ته پاکه جوړه کالي ورولېږي هغه څنګه خوند کوي. نو موږ یم په دغه خوشحالي چې موږ مؤمنان یا چې د ګډر مرداري شي په برمو کې هغه شیان پاتې چینجان پاتې، نو چې الله عز وجل پر موږ دا امر وکړي چې دغه ځای مې راصفا شي، نو موږ خوشحالي نه لرو. نو انشاءالله موږ په دغه ډېر خوشحاله یو. الله دې تاسو ته یو وزونه درکړي، تاسو ته چې خدای توفیق درکړي. سردار ښاروال صاحب چې تاسو نن راغلي یاست او زموږ په ملک کې مو دغه په علاقه کې مو دغه خواري وکړل. پاک سبحانه تل سپین برغ پانه په زړه د هندو کوڅ او په زړه د خراسان.